سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وأيضا قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله تعالى في القرآن: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. سورة الملك، سورة النحل، وسورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن جابر وحذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما د اسلام ورونو، الله تعالی درته د نیکۍ او د حسناتو توفیق درکا، او د الله تعالی شکر گزار یو چې په دې ټولو خلکو کې مونږ او تاسو ومنلو او خپل کور ته را دعوت کړو، او تر کومه چې مونږ دلته په دې جومات کې یو نو د الله تعالی میلمانه یو، او هغه ملکې چې دي هغه مونږ ته هرکلی وایي، کوم یو چې د جومات په دروازو کې د دفتر سره ولاړې دي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو حسناتو کې اضافه والی او زیاتوالی وکړي، او هغه ورونه چې لرې دي د جومات نه الله تعالی دې ورته هدایت وکړي. راځو دې ته چې بیا هم د ذکر دپاره دویمه برخه یې ده، او الله جل جلاله د ذکر په باره کې انسان پیدا کړی د دې لپاره چې ذکر وکړي، او انسان د دې لپاره پیدا شوی چې د الله تعالی شکر خدای کړي، او انسان دې لپاره پیدا شوی چې تفکر او تعقل وکړي، او انسان د دې لپاره پیدا شوی چې د الله تعالی پرستش او عبادت وکړي، او انسان د دې لپاره خلق کړی دی چې د الله تعالی لمانځنه او احسانات په ځای کړي، نه د دې لپاره چې سرکشي وکړي، نه د دې نه چې فرعون ورنه جوړ شي، حامان ورنه جوړ شي، قارون ورنه جوړ شي، بلکې یو نیک او صالح انسان شي او د الله تعالی بنده او عبد شي. په دې لحاظ باندې قرآن عظیم شان ټول د دې نه ډک دی چې انسان ته رهنمایي کوي، او د انسان د رهنمایي دپاره او د هدایت دپاره راغلی دی، او کله په یو شکل او کله په بل شکل د انسان دپاره داسې یو جدول جوړوي او داسې یو پروګرام ورته جوړوي چې د الله سره تقرب حاصل کړي، او د دین د استعمال په لحاظ باندې دې دپاره یو شخصیت پیدا شي، او د دې دپاره یو کرامت او حسن اخلاق پیدا شي چې هغه انسان او انسانیت دی او عبد او عبدیت دی. د انسان دپاره چې هر یو څه کېږي او نیکي کوي په هماغه اندازه الله سره نږدې کېږي. نو اوس نن موږ کوم آیات شریف چې ولوستو: افمن یمشي مکبا علی وجهه، الله جل جلاله فرمایي په سوره ملک کې: آیا ته نه ګورې کوم یو شی چې یمشي چې روان دی علی وجهه، په خپل مخ باندې روان دی، یعنی په سینه باندې روان دی او په ځوړند سر باندې روان دی، اهدا هدایت شوی، امن یمشي سویا علی صراط مستقیم. او یو بل دی چې هغه روان وي نیغ او په دوو خپو باندې استواره، او په یو سم سړک باندې روان وي او هیڅ تکلیف ورته نشته دی. یو ځوړند سر په سینه باندې ځي او په مخ باندې روان دی، او یو په دوو خپو ولاړ مستقیما هسکه غاړه په سړک او په یو لاره باندې روان دی او ښایسته رفتار کوي.
نو د دې دواړو دپاره فرق شته او که نشته؟ قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده. آیا تاسو الله جل جلاله ووایه چې الله جل جلاله هو الذي هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا کړي، وجعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، او تاسو ته غوږونه پیدا کړي، تاسو ته سترګې پیدا کړي، سمع او بصر یې درته پیدا کړي، زړونه یې درته پیدا کړي. قلیلا ما تشکرون. د الله دا احسانات خو لږ واورئ او لږ یې په ځای راوړئ او لږ تشکر خو ورنه وکړئ. قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. بیا تاسو ووایئ دې خلکو ته چې هغه ذات چې کوم یو تاسو یې پیدا کړئ او بیا نشر او خواره کړئ په دې ځمکه کې، والیه تحشرون، او بیرته دې ته راځئ. آیا د الله د لارې دپاره اوس تاسو دپاره د دې ټولو تنبیهاتو سره او د دې ټولو دلایلو سره تاسو ته څه سوال موجود دی؟ همدغسې اوس وګوره، یو زناور یا یو څاروی او یا یو انعام او بهائم هغه په څلورو خپو باندې ځي، نه اوچت کتلی شي، نه اورمیږ نیغ ګرځولی شي، او نه سینې نه بغیر په بل شي باندې رفتار کولی شي. ځوړند سر یې نیولی، ټیټ اورمیږ او غاړه یې نیولې ده او په سینه باندې روان دی او ډېر په تکلیف او په زحمت باندې ځي، او هماغه ځمکې ته ګوري او بل د هېڅ شي ته نشي کتلی. بیا د دې په مقابله کې اوس همدغه شکل یو کافر اختیار کوي، یو د هدایت لاره ده او یو د ګمراهۍ لاره ده، د ضلالت لاره ده. کوم یو مؤمن چې په هدایت په لاره باندې ځي هغه داسې روان وي هسکه غاړه روان وي، په لاره باندې سم مستقیم روان وي، الله جل جلاله صراط مستقیم ته هدایت کړی وي، او په خپو باندې رفتار کوي او شاوخوا ګوري، ښکته او پورته ګوري، الله تعالی ټول قدرتونه درک کوي. دا یو دی. او بل کافر دی او دوال او هغه ګمراه دی چې د الله تعالی قدرت نه مني، هغه همیش دپاره صرف ځمکې ته ګوري، خپل نفساني خواهشات ګوري، خپل شهوت ګوري، خپل غریزه رفع کول اشباع کول غواړي. هغه د دنیا په هیڅ قصه کې نه وي، صرف هماغه یوه د ضلالت او ګمراهۍ لاره ګوري، صرف هماغه د شیطان استازۍ ته ګوري، په کومه لاره باندې چې ځي په هغې باندې برابروي. نو الله جل جلاله فمن یمشي مکبا علی وجهه. آیا تاسو نه ګورئ چې څو شیان روان دي په وجهه او په ګمراهۍ کې او په هغه لاره باندې چې شیطان غوره کړې ده، او ځینې هدایت شوي دي هغې لارې ته چې هغه په صراط مستقیم باندې دي. بیا دې ته وګوره، همدغه ګمراه او همدغه هدایت کړی سړی دا دواړه د یو نفس خاوندان دي. ورته وایي چې ما آیا تاسو ته پیدا نه کړه؟ ما تاسو ته سمع یعنې غوږونه پیدا نه کړه، ابصار یعنې سترګې مې درته پیدا نه کړي، افئده زړه مې درته پیدا نه کړ. ولې الله جل جلاله دا درې څیزونه یاد کړي دي، او د دې درې څیزونو ترمنځ دغه درې واړه شیان داسې تکراروي چې ابصار ولې راغلي، سمع ولې راغلي؟ د دې لپاره چې د اورېدو پراخه د ساحه په هر ځای کې اوري، دې ته دې ملتفت کوي. دا عمره غوږ دی 5 سانتي او بیا 1 سانتي سوریه لري، په دې کې دومره سامان فټ شوی او دومره اسباب پکې دي چې ډېر لرې ځای نه ستا دغه هوا ټوله کش کوي. دغه څومره چې فوټونونه دي په هوا کې او څومره هوا ده او څومره هغه سیکلونه او نور هغه فوټونونه دي هغه ټول راکش کوي دا غوږ. دا څنګه دا غوږ دی؟ نو تا ورته متوجه کوي هم او درته وایي چې د ځمکې او د اسمان او د دې ټول ګرد دا ګرد هر څه پې اوري، اذان پې اوري، د الله نوم پې اوري، هو موزیک پې اوري، خراب خبرې پې اوري، هدایت او قرآن پې اوري. اوس دا نعمت مې درکړی دغومره د 10 سانتي متر کې تا ته ما دومره نعمت ضایع کړی، اوس ستا خپله خوښه چې دغه ګمراهي دې په دې غوږ کې هم راولي او که نه هدایت په دې غوږ کې راولي. اوس ستا خپله خوښه، ته په ګمراهۍ په لاره ځي، په دې غوږ ښه اوري او که خراب اوري. دویم سترګې دي،
الله جل جلاله فرمایي ما تا ته سترګې درکړي. دغه سترګې یو عالم وایي که موږ یوه سترګه جوړو د طب د نقطې نظره او دې جوړه کړو، یو فارمسیست وایي چې د دې دپاره 20 متر مکعبه ځمکه پکار ده چې یوه سترګه جوړه شي، شبکات پکې جوړ شي، کسي پکې جوړ شي، عدسیه او محدمې هندارې پکې جوړ شي، تصویر چپا او راسته شي، پکې یوه کمره پکې جوړه شي او بیا د واټن په لحاظ باندې لرې وګوري، فاصله لرې وګوري. د دې لپاره 20 متر مکعبه ځمکه پکار ده. او که بیا موږ په بیټریانو باندې چالان کړو، په بجلۍ او په برق باندې چالان کړو، هغه هم مطمئن نه دي او د دې لپاره چې هغه به مطمئن کار وکړلی شي او که بیا نشي کړلی. خو دا د ساینس کار دی. راځم زه خپل دین ته. نو ابصار یې درته پیدا کړه، درته وایي چې نیک شیان وګوره. ایا ړوند دی چې دا جومات نه ګوري؟ ایا ړوند دی چې مکه معظمه نه ګوري؟ ایا ړوند دی چې د لمانځه وخت نه ګوري؟ ایا ړوند دی چې د زکات وخت نه ګوري؟ ایا سترګو باندې په ټپه باندې حافظ دی چې یو غریب نه ګوري؟ ایا تباه چې یو بیخي سترګې د هېڅ کار نه کوي چې یو مظلوم وګوري؟ ایا نشي کولی چې د یو مظلوم لاسګرنه وکړي؟ ایا نشي کولی چې الله وګوري او درته سترګې درکړي؟ نو په دې سترګو ته څه ګوري؟ هغه حرامتوب ګوري چې تا بې لارې کوي. غوږونه د بې ځایه استعمال، سترګې د بې ځایه استعمال، د دې دواړو نعمتونو نه د خلاف د الله جل جلاله د سنتو او د هغې د امر استفاده وکړه او فایده دې وکړه. ته الله ته څه وې؟ او بیا والافئده پیدا کړی یې درته زړه. زړه د بیت الرب جوړې او که بیت الشیطان یې جوړې. اوس د دې دغه زړه بنیاد د ایمان دی، بنیاد د ټولو اعمالو دی، بنیاد د دې ټول ژوند دی. دغه زړه دې په څه استعمالې؟ دا زړه دې داسې کلک شي لکه کاڼي، دا زړه دې دغسې کلک شي لکه اوسپنه، دا زړه دې داسې کلک شي چې په دې باندې هېڅ شي اثر نه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي قسوة القلوب، یا زړه دومره سختېږي لکه د یو دشتې یوه توره تیږه، باران پرې وشي پرې وڅکېږي، خو چې ته ورځې بېرته پرې هېڅ نه معلومېږي چې دې باندې باران شوی او که نه دی شوی. ایا دا قسوة القلوب دغه خپل زړه دی، ته یوه تیږه او کاڼی جوړې. زړه یې مه ګوره تورکاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. اوس د دې زړه نه څنګه استفاده کوي؟ هو د دې برعکس په مثبته استفاده د غوږ نه وشي، د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي. که د دې سترګې نه مثبته استفاده وشي، که د دې زړه نه مثبته استفاده وشي، تا ته شخصیت درکوي، تا ته انسانیت درکوي، تا ته کرامت درکوي. ته په احسن تقویم کې، په یو بهترین ژوند کې، یو شرافت او عزت کې، په ځای د دې چې شراب وخورې او لیړې دې بهیږي او ټول خلک درته لیونی صفت فرق کوي او یو بد بوی درنه ځي. او که نه په دې غوږ او په دې سترګو او په دې خوله باندې او په دې زړه باندې الله تعالی فرمان په ځای کې او یو پاک او سوچه انسان کښېني چې ملایکې در باندې عاشقانې کېږي او حور عین جنت کې درته انتظار وباسي چې دا مېلمه به څه وخت راځي. دا صرف د دې لپاره دی، ځان دې خپله استعمال کړه. صحیح د الله جل جلاله هیڅ بد عمله نه ډنډوي، هیڅ بد عمله نه کڼوي او نه یې په غوږونه کې اخلي او هیڅ بد عمله نه زړه نه اخلي. خو دا د دې امتحان دی، د دې ورځې تا دپاره یو شعور پکار دی، انسانیت دې څه شو؟ آیا ته بهیمه مکبا علی وجهه، ته د یو زناور غوندې په ځمکه باندې په سینه باندې ځې، په مخ باندې ځې، ځوړند سر دې نیولی او که نه اسکه غاړه روانې او یو سب سرک باندې اهدنا الصراط المستقیم باندې روانې. قلیلا ما تشکرون، د الله نه شکر وکړه چې دومره یو ښه شی یې درکړي. په دغه د سترګو پر رب کې ټوله دنیا ګوري، یوه نقطه یې دغلته ایښې ده، څه چې غواړي هغه ټول پرې لیدلی شي، خو ولې پرې ښه شیان نه ګوري، ولې استفاده کې ښه نه اخلي. قل هو الذي ذرأكم في الارض والیه تحشرون، ووایه ورته دې ته چې هغه ذات چې تاسو یې خواره کړي په دې ځمکه کې، د دې لپاره نه یې خواره شوي چې هلته وخوره او ډک شه او فقط صرف 2 شیان وګوره، بستره وپېژنه او ټایلټ وپېژنه او بس نور هېڅ شی هم وپېژنه، بلکې د دې لپاره خور شوی په دې ځمکه کې هوا ته وګوره، ځمکې ته وګوره، اسمان ته وګوره، ستورو ته وګوره، لمر او سپوږمۍ ته وګوره، ورځې او شپو ته وګوره، بحر ته وګوره، وچې ته وګوره، ځنګلونو ته وګوره، د الله تعالی قدرتونو ته په هر ځای کې وګوره. نو بیا به ته پوه شې په دې باندې
او دا هم ځان سره ولوله چې دغه ټول شیان د دې عبرت دپاره دي والیه تحشرون چې زه یو ورځ ورځمه پلار دې څه شو نیکه دې څه شو پادشاهان څه شو پیغمبران څه شو اوس هم نه پوهېږي چې ته الله ته ورځې اوس هم د هغې په حشر باندې یقین نه کې او هغې ته اوس هم په ورتلو باندې نه راجع کېږي انا لله و انا الیه راجعون درته یو ورځ نه ویل کېږي او نه مړ کېږي ټول عمر به همدغسې محبت د اولاد محبت د ښځې محبت د موټر محبت د دولت او د تعمیر محبت د ټولو عیاشیو په دنیا کې خپل حد لري خپل ځای لري دین درته نه وایي ته ټول عمر په صومعه کې کښېنه او په جومات کې کښېنه او الله الله وایي بلکې درته وایي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار مخکې درته وایي د دنیا حسنات وکړه ځکه دلته څه وکړه چې ویرېږي درته وایي دنیا کې هم حسنات وکړه کار وکړه ساینس ته مخه کړه اقتصاد ته مخه کړه دین ته مخه کړه یو بل نیک کار ته مخه کړه طب و طبابت ته مخه کړه انجینرۍ ته مخه کړه یو شي ته مخه کړه چې د خلق او د استفاده درنه وکړي ای لاوبالي انسان ای بوته ته د دې لپاره پیدا شوی چې صرف شهوت پرست شي صرف نفس پرست شي او که د دې لپاره پیدا شوی چې ته خدا پرست شي والیه تحشرون دا ورځ دې ولې هېره کړې ده ته به ورته ورشي فرمایي الله جل جلاله یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ای انسانه چې شي غرور درکه درته تا کې کم یو داسې کیمیا ده چې تا کې دا غرور درکړی دی او رب کریم باندې ته داسې منکر کړی چې د رب کریم نه تښتي هغه درته وایي ربک الکریم زه بخښاینده یم زه کریم یم زه مهربان یم او ته بیا هم مغرور کړي او طاقت دې هم ورسره نه رسیږي یوه ګوته دې زخمي شي یو تبه دې ونیسي یو سردرد در باندې راشي یو غاښ دې په در شي ځمکه او اسمان دوستان خپل خپلوان د عام خلک کلینیک خلک ډاکټر نرس ټول درسره په تکلیف وي ولهذا دغسې یو نامکمل شی او بیا هم هغه کریم رب نه پېژني او بیا هم غرور کوي او هغه بیا په خپلو پیسو خوشحاله وي هغه بیا په خپل دولت خوشحاله وي الذي خلقک فسواک هغه رب کریم چې تی پیدا کړې فسواک برابر کړې دغه برابروالی که زه یو انجینر ته ووایم که زه یو داسې یو سړي ته ووایم یو فارمسیست ته ووایم چې یو انسان ما ته جوړ کړه هغه وګورئ هغه د لرګونې چې جوړ کړي هغه روباتونه هغه د کتو دي او تا ته خپل شکل ته دې وګوره چې ته الله په کوم خلقت باندې پیدا کړې خلقک فسواک دا معنا چې دا ټوله دنیا انجینران شي او فارمسستان شي ستا د یو لاس غوندې زیبایي نشي پیدا کولی ستا د دوو سترګو غوندې زیبایي نشي پیدا کولی ستا د یو مخ زیبایي نشي پیدا کولی که دا لمر یو په سپوږمۍ وي ستا د حسن یو ویښته ته هم نشي رسېدلی یو ملي متر هم تا ته نږدې کېدلی نشي فلهذا خلقک فسواک داسې برابر کړي چې هېڅوک در باندې اعتراض نشي کولی هر شی وګوره هر بند وګوره هر ځای وګوره فعدلک بیا یې ته څنګه برابر کړي سواک او فعدلک تعدیل یې درته درکړه مده سزا او مده سزا ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب دواړو سره تعادل وکړه دنیا هم حاصل کا او آخرت هم حاصل کا نه د دنیا زوی شي چې آخرت درنه د یاده ووځي او نه د آخرت زوی شي چې دنیا درنه د یاده ووځي دا خپله تقاضا لري خپل کلاس او صنف لري خپل فصل و باب لري او آخرت خپل فصل و باب او تا ته همدغومره اقتدار درکړی او همدغومره نیرو او حکمت او همدغومره اوچت انرژي په تا کې خود شوې ده همدغومره عقل او شریعت په تا کې ښودل شوی دی چې ته هدایت کېږي او دې ټولې دنیا ته به ته استاد ګرځېږي او همداسې وشو یو پیغمبر ما او تا غوندې انساني همدغسې فسواک فعدلک په همداسې پیدا کړی ټول دنیا رهبري کوي محمد صلی الله علیه وسلم ته وګوره چې دنیا آباده وي د هغې نوم په درود باندې اخیستل کېږي صلی الله علیه وسلم بې احترامه یې څوک نوم نه اخلي څه وخت مړ شوی دی دغسې یو ځان له یو شی جوړ کړه اقلا د هغې په تابع شه د هغې په لاره کې روان شه او که بیا نه وي نو د نیکانو خلکو سره خو کښېنه که نه د بدانو نه خو ځان وشلوه که نه فسواک فعدلک دا عدالت خو یوازې اول په خپل ځان باندې ووایه بیا موږ پادشاهانو پسې ګرځېږو قاضیانو پسې ګرځېږو څارنوالانو پسې ګرځېږو عدالت نه کوي دا نه کوي دا نه کوي تا په دې خپل ځان کې څه عدالت راوړ تا ته خو خدای ویلي فعدلک بیا ته ما برابر کړي دغه برابرتیا دې د الله څنګه استعمال کړه بیا فرمایي
چې دا خو د هر څه خو د یو فی ای صورت رکبک په کوم صورت باندې پیدا کړې تاکید کوي در باندې دغسې ترتیب او ترمیم یې در کې وکړ همدغه مفصل د شپېته کاله کارېږي هېڅ نه ترمیم ته ضرورت لري نه نټوګوش ته ضرورت لري نه سریش ته ضرورت لري نه د عصر او نه د پخواني قدیم او اوسني اقتصاد ته ضرورت لري او نه بل شي ته ضرورت لري نه د ادم سمیت نظریې ته ضرورت لري او نه د لاپلیس او لاکېړ نظریې ته ضرورت لري صرف الله جوړ کړی او په خپله طبیعت آیا ته دا بندونه چې درنه دا یو بند واخلي ته څه کولی شي اما دا چې شپه او ورځ کار کوي تا د دې څه شکر ادا کړه الله اوس ته چې په دې ښایسته صورت باندې پیدا کړې ماشاء رکبک څومره چې هغې غوښتې دي او څومره چې د هغې رضا درته یې په هماغې باندې پیدا کړې نو اوس ته وایه چې هغې داسې پیدا کړي صورت الانفطار کې ده بیا قال الله تعالی الم نجعل عینین ولسانا وشفتین تا ته دوه سترګې در نه کړي تا ته دوه شونډې در نه کړي ټوله ورځ په دې سترګه کې خبره وکړه د دې په قدرت نه ختمېږي آیا دغه دوه شونډې دې نه وي او یو اره د خوله وازه پاتې شي ته ګوټ د اوبو کې تا سره په خوله کې ټینګېږي آیا ته خبره کوې نو بیا ستا دغه ټول حروف ادا کولی شي آیا ته تجوید او ګرامر ادا کولی شي آیا ته دا ژبې فرق کولی شي چې ډنس څنګه لسان دی عربي څنګه لسان دی او اردو څنګه لسان دی او انګریزي څنګه لسان دی دا شونډې دي چې ټول کومک در سره کوي اوس د دې شونډو نعمت تا په ځای پرې شو که دا نه وي ته په خوله کې اوبه نشې ټینګولی ژبه به څنګه یاده کړې حروف به څنګه ووایې ادا به څنګه وکړي تجوید به څنګه وکړي لوستل به څنګه وکړي هېڅ وخت یې نشي کولی خبرې به څنګه وکړي حسنات به څنګه بیان کړي هېڅ شی نشي کولی دی خو الله ته لږ متوجه شه فلهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامي من الناس عليه صدقة هر یو مفصل باندې د انسان دی باندې صدقه ده څنګه صدقه ده كل يوم تطلع فيه الشمس هر ورځ چې راخیږي د لمر ستا باندې د هر یو مفصل په برابر کې صدقه در باندې ده څنګه صدقه در باندې ده تعدل بين الاثنين صدقة د دوو کسانو ترمنځ جوړه وکړه ستا لپاره صدقه شوه څه تنګ در باندې شوی دی وتعین الرجل فی الدابة یو سړي ته موټر کې ځان سره سور کړه او دابه ورته ورکړه د هغې لاسنیوی وکړه فتحمله علیها سور یې کړه په دې موټر کې ځان سره سفر واقعي یو مریض یو تکلیف سره وترفع له علیها متاعه صدقة او د یو سړي سره بار په لاس کې وي او نه شي وړلی ورسره یې واخله لږ زحمت ورسره وکړه کوچکشي کوي ورسره غار و بار ویسه ورسره والکلمة الطیبة او کلمه طیبه یا نیکه کلمه ورور ته وی السلام علیکم ورحمت الله څومره ښه دی دا کلمه طیبه دا صدقه ده وبكل خطوة هر یو قدم چې ته اخلي تمشي الى الصلاة چې ځي لمانځه ته صدقه دا صدقه ده ولې دا دومره صدقات په ځان وتمیت الاذى او یو د لارې نه یو اغزی یو ازارناکه شی لرې کې عن الطریق د لارې نه صدقه دا صدقه ده متفق علیه او فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق ابن آدم پیدا شوی دی ابن آدم الله جل جلاله پیدا کړی دی الله جل جلاله دغه بني آدم پیدا کړی دی په څه ترتیب باندې پیدا کړی دی على 60 و 300 مفصلا په 360 مفصلو باندې پیدا کړی د انسان په وجود کې 360 مفصل دي درته ښیي دغه هر یو مفصل دی سبحان الله الحمدلله وایه د شیخانو خبره مه منه چې په دې یو لاس یې وکړي بلکې 360 کرت یې ووایه او په هر اندام یې ووایه او په هر مفصل باندې یې ووایه فمن ذکر الله هر چا چې ذکر وکړو وحمد الله او الحمدلله الحمدلله یې ویله وهلل ولا اله الا الله یې ویله وسبح الله وسبحان الله یې ویله وعزل حجرا عن طريق المسلمين او یو کاڼی د لارې د مسلمان نه لرې کړ او عزل شوکة او لرې که یو اغزی او تکلیفي شی وعزل عزما او لرې که یو اډوکی په لاره کې پروت او امر بالمعروف او د نیکۍ ښودنه یې وکړه چا دنه مشوره وغوښته نیکه مشوره دې ورته ورکړه او نهى عن المنکر او یو سړي ته دې وویل خپل زوی ته دې وویل چې راځه چې ځو مانځه ته مه ځه ډسکوګانو ته مه ځه راځه ما سره مانځه ته لاړ شه
دا یو منکر نه دې لرې کړه عدد تلک 60 و 300 دغه ټول چې راټول کړي نو دا به شي 380 صدقې امسا چې کله بیګا کې هم او یومه وقد زحزح نفسه من النار نو دا هغه ورځ ده چې په دې لمر راختلی ځان دې د اور نه بچ کړه او خلاص دې کړه نو اوس ځان د اور نه بچ کړې خلاصې او که نه ډاکټر احمد حامد په خپل یو کتاب کې رحلة الایمان فی جسم الانسان کې وایي او دا تشریح کوي چې د انسان په وجود کې 380 مفصل موجود دي او د استرلیا یوه نشریه د طبي کارونو هغه مؤسسه هغه نشر کوي چې په انسان کې 380 مفصلونه موجود دي او پخواني علما دا وایي چې په انسان کې 280 مفصله غټ موجود دي او دا نور پکې واړه موجود دي هو مفصل داسې مفصل دی چې ځینې متحرک دي حرکت کوي موو حرکت کوي او ځینې هغه دي چې جامد دي کلک ولاړ دي جمجمو کې مفصل شته دی خو دا ځای پر ځای باندې ولاړ دي دا بې حرکته دي دا پیغمبر صاحب درته هغه مفصلونه ښایي کوم یو چې حرکت والا دي سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله ګونډې دي خپې دي ګوتې دي د لاسونو ګوتې دي دغه ټول حرکتونه مفصلونه دي او د دې حرکت پرې کېږي نو اوس رسول صلی الله علیه وسلم درته وایي 380 ځلې ووایه که الحمدلله مو وایه سبحان الله مو وایه تا کې څه تکلیف کېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي يصبح كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليل صدقة وكل تكبير صدقة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر صدقة عين الشيء تسوي سبحان الله أو ركعتا الضحى أو دو ركعات الضحى منذ كده صدقة الصادق بارا ډېر شیان دي اوس یو سړی ورنه پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عمره موږ کله کولی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یا نبی الله او ورته سوال کوي ورته قال نخاعة فی المسجد په مسجد کې یو چټل شی لاړې پټول لرې کول صفا کول دا یوه صدقه ده کله د جومات کې راغلي او کله د پاکي ورکړي او جارو دې ورکړي وهلي او که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دې منلې او که نه والشيء تنحيه عن الطريق یو شی د لارې نه لرې کول ایا کله دې لرې کړي دا بوټونه چې په دې لاره کې پراته وي کله دې جګ کړي هغه المارۍ کې لیکي او که نه د قبر نه دې لاس نه یې وروړی پرتو بوټونو ته چې په میکروب دې ګوتې ککړې نه شي فإن لم تجد فرکعتا ضحی او که بیا دا شی نه پیدا نه کړه نو بیا 2 رکعته لمونځ وکړه او څه رقم لمونځ بیا د ضحی لمونځ وکړه د هر یو مسلمان لپاره یو سړی ته پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرته موږ دا شی نه پیدا نه کړی شو بیا ورته وایي قال فلیعمل بیده په خپل عمل وکړه په لاس باندې دی فینفع نفسه خپل ځان ته فایده ورسوه ویتصدق او صدقه وکړه قالوا فإن لم يستطع كذا شيء لم يكن شكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف يو ذا الحاجة يو څوک چې د احتیاج هغې سره کومک وکړه فإن لم يفعل وایي که دا هم نشم کولی نو بیا ورته فلیأمر بالخیر امر خو په خیر کولی شي او چاته وایي راځه چې لمانځه ته ځو راځه تفسیر ته ځو راځه درس ته ځو وقال بالمعروف په یو نیک کار باندې ورته امر کولی شي فإن لم يفعل كثير تويدا من كريشو فليمسك عن شر خپل ځان د شر نه منې کا د دې شیطان په لار باندې مزه غلط لار باندې مزه فإنه له دې لپاره دا صدقه ده رسول صلی الله علیه وسلم دغه هر د وجود دغه ټول هر څه سازمان لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي چې ما درته وجود درکړ رسول صلی الله علیه وسلم وایي د دې هر یو وجود د دې هر نفس په خاطر د دې هر بند په خاطر باندې صدقه وکړه اصل کې د انسان زور څه شی وي که دغه ټول انسانان راټول شي او دې نور ته پوف پوف کوي چې دا مړ کې دا مړ کولی شي نه که دغه ټول انسانان راټول شي او یو غر ته تنبه شي چې دا غر چپک و چپه کولی شي نه فلهذا چې زور دې نه رسېږي ای د 2 پیسو انسان ولې ځان په هوا ګرځې یو انکټۍ یو پتلون یا یو کمیس و پرتوک تا ته کوم یو جلالت بخي تا کوم ځای کې کریم کوي بلکې ته چې د الله په لار روان شي
پیغمبر سے په ټول عمر باندې ټوله جامې نه وي اغوستې ایا هغه چا وشړه تر ډوډۍ ایا هغه چا لرې کړ هغې یو په اوبه نشي پیدا کولی د بربر شربت چېرته و نور شیان چېرته و نو د شخصیت او کرامت یې دومره ډېر و چې رښتیا هم که ته همدغسې شي چې د الله تعالی دوست شي بیا اسمان او ځمکه ټول ستا دوستان کېږي څه چې غواړې هغه کولی شي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى